سلامونه ګرانو ملګرو، نن غواړم چې تاسو ته په دغه ویډیو کې دوه مهمې موضوع در سره شریک کړم. هغه دا چې څنګه موږ او تاسو کولای شو په والیدس کمپنی کې د یو والیډ څخه بل والیډ ته پیسې ولېږو، او یا هم څنګه کولای شو د خپل والیدس څخه اکاونټ څخه پیسې ویډرا کړو. نو راځم ګرانو ملګرو، کله چې تاسو د ګوګل سایټ ته داخل شولاست، تاسو به د سرچنګ په ځای کې ټایم والیدس نوشته کړئ. ټایم والیدس لوګو ان چې مو نوشته کړئ، تاسو ته به داسې صفحه منځته راسي. په دا صفحه کې به د والیدس اپلیکیشن باندې کلیک ووهئ یا لوګو ان چې شتون ولري پکې. نو کله چې مو والیدس اپلیکیشن کلیک کړئ، تاسو به اتومات د والیدس و لوګو ان سایټ ته داخل شئ. دلته په لومړنۍ خانه کې باید تاسو خپل یوزر نیم ورکړئ، هغه یوزر نیم چې تاسو په والیدس کې ورکړی دی. په دویمه خانه کې باید تاسو پاسورډ ورکړئ، د خپل پاسورډ چې خپل اکاونټ په رجسټر کړی دی. نو راځم ګرانو ملګرو، وروسته یې لوګو ان کوم. کله چې لوګو ان سو، تاسو به د والیدس عمومي سایټ ته داخل شئ. کله چې تاسو داسې صفحه منځته راسي ګرانو ملګرو، نو تاسو به غواړئ چې پیسې د یوه والیډ څخه بل والیډ ته ولېږئ، پیسې د والیدس څخه ویډرا کړئ. نو راځئ به تاسو په دغه درې لیک چې په دې باندې به کلیک وهئ. دلته ځینې اپشنونه منځته راځي، په دې اپشنو کې به تاسو د والیډ آپشن انتخابوئ. کله چې مو د والیډ آپشن انتخاب کړئ، تاسو به دلته 4 ډوله والیډونه منځته راسي. اوس ګورئ، لومړی والیډ اکټیو والیډ دی، دویم والیډ کیش والیډ دی، دریم والیډ فاسیو والیډ دی، او څلورم والیډ ریوارډ والیډ دی. ګرانو ملګرو، دغه 4 والیډونه دلته شتون لري. اوس غواړم چې مثلا لومړنی والیډ هغه والیډ دی اکټیو والیډ چې ستاسې پیسې ستاسې په اختیار کې دي، هغه بونسونه، هغه جایزې یا هغه هفتهوار ګټې چې تاسو ته راځي، هغه په اکټیو والیډ کې جمع کیږي. دویم کیش والیډ هغه والیډ چې تاسو کولی شئ پیسې ویډرا کړئ، تاسو کولی شئ خپل اکاونټ ته پیسې ډیپازیټ کړئ. دریم والیډ پاسیو والیډ هغه والیډ دی چې ستاسې کم پیسې یا ګټې چې دي هغه راځي په 100% پاسیو والیډ ته ځي. پاسیو والیډ ستاسې په کمپنی ته چې دغه کمې پیسې ځي یا د پاسیو والیډ ته، هغه کمپنی ستاسې په دې پیسو کاروبار کوي. وروسته چې ستاسې قرارداد ختم شي، دا پیسې ستاسې په واک کې درکوي. څلورم د ریوارډ والیډ دی، هغه ورځنۍ ګټه چې ستا اکاونټ ته را روانه ده، هغه په ریوارډ والیډ کې جمع کیږي. نو ګرانو ملګرو، دلته څنګه اوس د اکټیو والیډ څخه غواړو چې کیش والیډ ته پیسې ولېږو، تر څو موږ یې ویډرا ترسره کړو. نو ګرانو ملګرو، دلته دغه اوږد خط تاسو وینئ، ټرانسفر اکټیو بونس اماونټ انټو کیش والیډ، پر دې باندې دلته دا کوچنی چک مارک چې دی، پر دې به کلیک ووهئ. کله چې مو دا کلیک کړئ، وروسته به تاسو 4 خانې منځته راسي. په دې 4 خانو کې تاسو غواړئ څومره ویډرا وکړئ. $10 ویډرا کوئ، هغه به دلته اتومات کمپنی نوشته کړي چې تاسو پر $10 څومره مصرف راځي، تاسو ته به څومره ډالر ورسیږي. په دریمه خانه کې لیکي. دویم د ټوپا پاسورډ باید هم دلته ورته نوشته کړي په دا خانه کې. ګورئ ملګرو، د ټوپا پاسورډ ډیر ضروري دی. که چیرې ستاسې په اکاونټ کې د ټوپا پاسورډ راجسټر نه وي، تاسو نشئ کولی د والیډ څخه پیسې ویډرا کړئ. نو ګرانو ملګرو، کله چې تاسو دغه خانې ډکې کړئ، لومړنۍ خانه کې پیسې ولیکئ، دویم کې هغه کم اندازه پیس چې پر راځي هغه اتومات راځي، دریم تاسو ته به څومره پیسې ورسیږي، څلورم د ټوپا پاسورډ باندې نوشته کړئ. کله چې مو دا نوشته کړئ، ټرانسفر باندې به کلیک ووهئ. کله چې مو ټرانسفر کلیک کړئ، تاسو پیسې به اتومات و کیش والیډ ته ورسیږي. اوس نو غواړم چې د کیش والیډ څخه خپل پیسې ویډرا کړم. نو راځم په ویډرا والیډ بیلانس په همدغه چک مارک باندې کلیک وهم. دا چک مارک چې زه کلیک کړم، اوس غواړئ دلته تاسو ته سلیکټ ویډرا موډ، یعنې تاسو غواړئ چې څه شي ویډرا کړئ. تاسو بیټکوین دلته چې کله به دا کوچنی چک مارک کلیک کوئ، بیټکوین منځته راځي، بیټکوین به انتخاب کړئ. وروسته اماونټ ایس ډي ټي به انتخاب کړئ، څومره پیسې غواړئ ولېږئ. مثلا زه غواړم $100 واستوم خپل والیډ ته یا ویډرا یې کړم. وروسته به تاسو $100 نوشته کړئ. په دریمه خانه کې به تاسو د خپل والیډ ادرس نوشته کړئ. هغه که چیرې تاسو بایننس استعمالوئ، ایرتروم استعمالوئ، بلاک چاین، کوین بیسټ استعمالوئ، همدا والیډ ادرس به نوشته کړئ دلته. کله چې مو د دې والیډ ادرس نوشته کړئ، تاسو ته به اتومات مثلا کمپنی په دغه
څلورمه خانه کې درته نوشته کې چې تاسې په ویډرا باندې 5% مصرف راځي. اوس که چیرې تاسې د والیډ څخه پیسې ویډرا کوئ 5% مصرف راځي. هغه داسې ګورئ کله چې تاسې $100 حواله کوئ $15 تاسې ته رسیږي او دلته چې کله دا نوشته سول ټوله وروسته به تاسې د ټوپا پاسورډ دوباره نوشته کوئ. هغه پاسورډ چې تاسې جیمیل ته درځي د ټوپا راجسټریشن پاسورډ هغه باید دلته نوشته کړئ. کله چې مو دا نوشته کړئ اوس ګورئ ملګرو دغه د ټوپا پاسورډ راجسټریشن طریقه مې هم درته ښیم او دا د ټوپا پاسورډ راجسټریشن ګورئ تاسې په دغه کې جیمیل ته شاید نسي در ستاسې په ټلیفون کې ستاسې په اکاونټ کې شتون لري په والیډس کې هغه د پیدا کولو طریقه هم درته ښیم. نو ګرانو ملګرو کله چې مو د ټوپا پاسورډ نوشته کړئ وروسته به ویډرا کلیک کړئ. ویډرا چې مو کلیک کړه ستاسې پیسې به اتومات و والیډس و بایننس استعمالوئ هر والیډ چې استعمالوئ هغه ته به ورسیږي. اوس ګورئ که چیرې تاسې بایننس استعمالوئ نو لومړی باید تاسې بایننس ته ولاړ سئ. بایننس ته چې ولاړلاست تاسې به پر خپل والیډ باندې کلیک ووهئ. کله چې مو والیډ کلیک کړئ ګورئ زه اوس طریقه د سره درته وښیم. دلته کله چې تاسې بایننس ته ولاړاست په خپل والیډ مو کلیک ووهئ وروسته به ډیپازیټ کلیک ووهئ. ډیپازیټ چې مو کلیک کړئ تاسې غواړئ بیټکوین واستوئ خپل والیډ ته بیټکوین به نوشته کړئ. کله چې مو بیټکوین نوشته کړئ دلته به تاسې په دغه آپشنو باندې یعنی کوم نیټورک باید انتخاب کړئ هغه باید تاسې بیټکوین انتخاب کړئ. کله چې مو بیټکوین انتخاب کړئ دغه اوږد ادرس چې دی د ستاسې د والیډ ادرس دی دا به کاپي کړئ دلته. کله چې مو کاپي کړئ وروسته بیا راوړئ په والیډس کې همدلته بیا پیسټ کړئ په دغه ځای کې. دلته چې مو پیسټ کړئ ستاسې ویډرا به ترسره سي. نو ګرانو ملګرو دا وه د والیډس کمپنی ویډرا کولو طریقه. بیا هم که چیرې تاسو ته کوم سوال پوښتنه که مشکل در سره همکاره یم راتلونکي ویډیوګانو کې به تاسو ته نورې موضوعاتو باندې بحث وکړو. مننه کوم.